یعنی ګناهونه کو نو دا د الله د احکاماتو پر ټوکی کول دي او بیا چې تور ته وای چې دا مکه والا په ناراضي کیږي زمړه خپل کار کو جمعات کې کین الله الله کوا نو دا یو نه منل دي بل پر ټوکی کوي همدارنګ نور نو دا سي آیتونه ځان سره خپل دماغو کې خپل یاد ساتي او هغه بیا په نور شینو باندې بیا تاسو فټ کوي چې الله دا حکم موجود دی نو دا حکم دې دې کې مرضی اسنه چې په دې باندې ګناګار نشم مخکې تاسو اورئ انکم انک تاسو کې نه دي سره اذن په دې وخت کې به مثلهم د دې په شان دي شي ان هغه ګناه په تاسو باندې هم راشي چې تاسو سره ملګرتیا کوي ان الله بشکل تعالی جامع اور جمع کون کے دے المنافقین د منافقانو والکافرین او کافرانو فی جہنم په جہنم کې جميعا طول الذين تصبج کی الذين غکسان يتربصون چې انتظار کوي بكم تاسو مبارکی تاسو ته منتظر دي فإن بس کچری کا نشی لکم تاسو دپارا فتح کامیابی من الله د الله تعالی طرفنا قالو دی بیاوی علم نکن آیا نو مونږه ماکم تاسو سره مونږم تاسو سره مونږم ایمان راوړو نو دی وجنه دی ګټه کې مونږم شریکي دی غنیمت کې مونږه شریکي او دا کم چې تاسو ته د دې ګټه په بنیاد باندې حکومت ملاو شو د دې حکومت په اختیاراتو کې مونږ شریکي وزارت مونږ ترا کوي وغیرہ وغیرہ او دا کیږي د زموږ په معاشره کې د قران کریم دا ټول یو آیت په باندې فټ کړي دا سه آیتونه په دې کې نشته چې بل چا د پاره دی بل علاقې د پاره یو فټ کیږي و دومره وخت نه چې سړی په دې حالاتو مطابق یو آیت په دې خلکو چې صفا کی وین کان کچری وی للکافرین کافرانو د پاره نصیب سهسا ان جنگ او یاد بل معاملې کې ګټه کافرو ته ورسیدا قالو دی بیاوی علم نستحوذ آیا نو غالب شي موږ علیکم پتا سبحان دی نو به کافرو ته وای ونمنعکم او موږ بچکړی وای تاسو من المؤمنین د مؤمنانو نه کافرو ته وای تا ګټه زکو کړه چې موږ تاسو د مؤمنانو نه بچو نو دی وجه تاسو ګټه بیا غینه خوري هغه نه ګټه کوي فالله وسعلا تعالی يحكم فیصله کی بینکم استاس بمنس کی یوم القیامت پرز د قیامت ولن يجعل الله او هیڅ کلب جوړ نکی الله تعالی او بنګرځي الله تعالی للکافرین کافرانو د پاره علی المؤمنین مؤمنان باندې سبیل لار دا داس لفظي معنی شو مراد دا ده محاوره معنی وره بس بیا تاسو پوهیږئ ولن يجعل الله هیڅ کلب جوړ نکی الله تعالی للکافرین کافرانو د پاره علی المؤمنین مؤمنان باندې سبیل فتح چربم کافر الله تعالی په مسلمانانو باندې غالب نکی او دا تاسو مخکې ما خبره کړې و او په هغه کې ما تاسو ته دا خبره کړې و چې زدا خبره تاسو ته د قران آیت نه ثابتول شي دا د الله وعده کړی دا دی آیت هم تاسو یاد ساتئ نور په مخکې راځي کافر به مسلمان نه غلبي او چې کم ځکې دی لکه اوس به سوال کوي دا داس لفظي معنی شو مراد دا ده محاوره معنی وره بس بیا تاسو پوهیږئ ولن يجعل الله اذ کلب جوړ نکی الله تعالی للکافرین کافرانو د پاره علی المؤمنین مؤمنان باندې سبیل فتح چربم کافر الله تعالی په مسلمانانو باندې غالب نکی او دا تاسو مخکې ما خبره کړې و او په هغه کې ما تاسو ته دا خبره کړې و چې زدا خبره تاسو ته د قران آیت نه ثابتول شي دا د الله وعده کړی دا دی آیات هم تاسو یاد ساتئ نور په مخکې راځي کافر به مسلمان نه غلبي او چې کم ځکې دی لکه اوس به سوال کوي چې کم ځکې دی لکه اوس افغانستان کې د بشکست خو نه د خبر المشکلاتو کیو نو دا زمونږ د خپل اعمالو او د مسلمانانو خپلو کې د اتفاقی په بنیاد باندې دي دا د کافرو د زور په بنیاد باندې نه دي کافر چری د زور په بنیاد باندې په مسلمان باندې غالب شي نه دي چری هم مومن کی کمزوری راشي نو الله به تور سزا کافر په مسلط کی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله دا وعده کړی دا چې ستا امت بزد کا ان به حیثیت امت ټول مجموعي اجماعي امت دا بزد کافر لاندې قوم نه ها ته اسی کې به تکلیف راشي ہوتا دا امت بداغي ته امت تباغي باندې غلبه نه ورکوم دا الله ممتاز باندې احسان ده ان المنافقین بشک منافقان یخادعون الله تګي کوي الله تعالی سره دوکور کوي الله تعالی ته او هو او هغه خادعهم دلته کې اوس معنا د الله تعالی نو داس معنا به نه کوي چې کني الله ټګي کوي دوی سره نه الله دوی ته د ټګي بدل ور کوي او الله دوکه کوي بچکی دوکه مطلب دا نه چې دوی ته دوکه ور کوي الله تعالی نه دوی د خپل عمل په بنیاد باندې دوکې کې پراته دي دوی دا خیال لري چې موږ کامیاب یو
او حال دا چې انجام عذاب دی جهنم دی نو دوکه شو دی بخبره دوکه شو هغه دوکه چې دی الله ته ورکول غواړي او هغه دوکه د دې په خلاف باندې پریوته دي سره الله دې متاسف دي خلکو کې نه راولي وایذا هر کلا قامو چوي ادريږي الى الصلاه مانزتا قامو نو ادريږي وصالا سس پست لفظي معنی ده سس کسلان په عربی کې عام استعماليږي د مبالغه صيغه د کسلان ډیر زیات سسته د دینه مراد هغه مونږ دی چې ولادت په مانځي توجه دی بل ذکر دا فکر دی بل ذکر دی یا په ناکامي سره ولاړی خوخه دی نه د چا د پاره ولاړی چا نه مجبوری ریا د پاره دا ټول په سستی په صفت کې راځي ځکه چې هغه کې خشوع او خضوع نه راځي او چې کم منځ کې خشوع او خضوع د دواړه شیونه نه وي عاجزي او الله د پاره جھکاو دا دواړه شیونه نه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته منافق منځ ویلي لکه مثلا یو حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې منافق براشي او د چرګ په شان دی یو څو ټنګاري به وਹੀ لکه موږ عموما چې موږ کو بالکل زر 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 او بیا وایي چې مامون وکړو دا هم نه دا مونږ نه همدارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې یو سړی مونږ کو د مونږ ختمېدو کې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تا مونږ ونشو هغه بیا مونږ وکړو وای بیا ونشو هغه بیا وکړو وای بیا ونشو نبی هغه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله موږ خو ډېر توجه سره او ډېر آرام سره دا مونږ کوما وینا تا رکوع په شانتی نه ده او هغه رکوع ته نه خطه کېدل د دومره سیده شه چې ستاد عمله ای غنی غشي کچېره ته عذر کې نه اله همدارنګ سجده د سجدې په شان نه ده د سجدو منځ کې جلسه د جلسې په شان نه ده او موږ صرف په بیړي سره جلدی سره او الفاظ سو وایو یا نه وایو نو دا الله تعالی فرمایي همدارنګ په سورته معون کې الله تعالی فرمایي سوره معون ارایت الذی یکذب بالدین چې کوم سورته هغه ته الله تعالی فرمایي دا ډېر خطرناک آیات تلک توجه کوي فویل بس هلاکت ته للمصلین منځګزارو د لپاره هلاکت ته دا نه دی ویلي چې څوک مونږ نه کوي هلاک شو نه منځګزاري هلاک شو الذين اغمن گزاري هم يراؤون ويمنعون المعون شغی خلق خدانه د لپاره منځ کوي او خلق د عام او د فائدې شیرونه منی کوي نو هغه منځ گزاره هغه منځ ته هلاکت باعث دی او د منافق منځ دی د سابقه د ورته همدارنګه یو حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو هريره نے روایت ته بخاری شریف حدیث ته چې منافقینو باندې دوه منځونه ګران دي یو سحر او یو ماسخوت دا منافق باندې ګران دا نشي کولای ککې نوړې په مشکل سره وړې په سختي سره نو دی وجنه دغه دواړو منځونو کې لاړ احتیاط کوي چې مانځ ته ځان رسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې فضایلو کې زیات حدیث دي او سوره بنی اسرائیل کې باقاعده الله تعالی د سحر مانځ کې فرمایي سحر مانځ باره کې چې د دې مانځ ته باقاعده فرشتي حاضرېږي د دې قرات اوریدو د لپاره د مسلمانانو ته باندې د سکینت او د رحمت نازل د لپاره باقاعده فرشتي نازلېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث ته بخاری شریف ته حدیث ته هغه هم د ابو هريره نه روایت ده چې کچېره د ماسختن او د سحر مون ثواب چاته پته ولګي نو دیب کخیږي په خپو باندې خدای به جمعه ته ځان رسوي چې دومره ثواب ده یراؤون الناس خای خلقتا ولا یذکرون الله او نه یادای الله تعالی الا مگر قلیلا لګ ځکه چې د مون مقصد ده سوره طه کې الله فرمایي اقم الصلاه للذکر سوره طه کې آیت را یاد نه ده چې اقم الصلاه منځ قائم کا للذکر زما د یاد لپاره نو منځ اصل کې مقصد هی د الله یاد ده او ته منځو کې ولادت یاد نشي سوره طه ده کنه او سوره طه می اولې کومه آیت به یاد نه نو اقم الصلاه للذکر منځ قائم کا زما د یاد لپاره د منځ مقصد هی د الله د یاد ده او دلته الله تعالی فرمایي چې ولا یذکرون الله نه یادای ان دې منځ خو کی په چرته په حساب کتابو کې چې نور غمونه فکرونه پریشانیاں یا خوشالیاں دغه په سوچ کې الا قليلا مگر لګ مذبذبینا دا په منځ د دې دواړو کې دي مذبذب دي نه دی خو دي نه دی خو دي او یو دا مذبذب چې کوم کیفیت وي دا انتهایی تکلیف دی طاقت غره صورت حال دغه چې نه دی پته کیږي او نه دی پته کیږي په منځ کې مسلمانان ګټه کوي که کافر ګټه کوي دې سره ملګری شم که دې سره ملګری شم وغیرہ بین ذالک په منځ د دې کې بخاری او مسلم دواړو کې حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې قیامت په ورځ به تاسو ټول نه بدترین سره هغه ګورئ چې هغه دروخوي دومخوي دو پړه کوي هم کافر سره دوستی کوي او مسلمانانو سره دوستی کوي هغه نه خپه کوي او دیم نه خپه کوي دلته الله غي باره کې فرمایي بین ذالک په منځ دواړو کې
پمنځ د دې کې یعنی پمنځ د مسلمانانو کافرو کې